अस्सलामुअलैकुम मलगरू उम्मीद लरम چې خبري ملګرو زمنګ د نننۍ ویډیو کرکټر بابر اعظم د بایوګرافي باره کې دا نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره بابر اعظم د ژوند په اړه معلومات درکما نو کوم مرګري چې زمنګ په چینل کې نوی نو زمنګ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ ځکه چې را چینل منګ د کرکټ مینوال لپاره جوړ کړی دی دوستانو د بابر اعظم پورا نوم محمد بابر اعظم دی بابر اعظم په 15 اکتوبر 1994 کې په لاهور پنجاب پاکستان کې پیدا شوی د بابر اعظم د فلار نوم اعظم صدیقی دی او د بابر اعظم د کشر رور نوم سفیر اعظم دی بابر اعظم د کرکټ آغاز یعنی شروع په 2010 کې د زره ترقیاتی بینک ټیم د طرفه وکړه او بیا بابر اعظم د 2013 انډر 19 کرکټ ورلد کپ د لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو چې په دوه درې میچونو کې د ښې کارکردګۍ نه بعد بابر اعظم د 2013 انډر 19 کرکټ ورلد کپ د لپاره د پاکستان کرکټ ټیم کپتان شو په 2014 کې بابر اعظم د قائد اعظم ټرافي لپاره د سنټرل پنجاب په ټیم کې شامل شو په 2014 قائد اعظم ټرافي کې د ښې کارکردګۍ نه بعد بیا بابر اعظم په 2015 کې د نېشنل ټي 20 کپ د لپاره د بلوچستان په ټیم کې شامل شو چې په نېشنل ټي 20 کپ کې بابر اعظم د سند خلاف 106 رنزونه جوړ کړو چې دا بابر اعظم په نېشنل ټي 20 کپ ټورنمنت کې اولنۍ سنچري و او بیا بابر اعظم د ډیر زیات مهنت نه بعد اخر کار د پاکستان لپاره اولنۍ ون ډے انټرنیشنل ډیبیو میچ په 1 مئی 2015 کې د زیمبابوې خلاف وکړو او بابر اعظم بیا اولنۍ ټیسټ انټرنیشنل ډیبیو میچ په 13 اکتوبر 2016 کې د ویسټ انډیز خلاف وکړو او بیا د پاکستان لپاره اولنۍ ټي 20 انټرنیشنل ډیبیو میچ په 7 ستمبر 2016 کې د انګلند خلاف وکړو بابر اعظم په 2015 کې د کرکټ کیریئر په اولنۍ میچ کې د زیمبابوې خلاف 165 رنزونه جوړ کړو چې د بابر اعظم د خبيټینګ په وجه باندې پاکستان دا میچ وګاټو په 2015 کال کې د ښې کارکردګۍ نه بعد بابر اعظم د پاکستان کرکټ ټیم مستقل لوبغاړی جوړ شو او بیا بابر اعظم په 2016 کې د انګلند پریمیر لیګ لپاره هم سلیکټ شو او په 2018 کال کې د ښې کارکردګۍ نه بعد بیا بابر اعظم د 2019 ورلد کپ لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو او بیا په 2020 کې بابر اعظم د آی سی سی 10 بهترین لوبغاړو کې شامل شو د بابر اعظم د کامیابی دا سفر داسې جاری بیا په مئی 2020 کې بابر اعظم تر پاکستان کرکټ ټیم کپتانی هم ورکړل شو خو په دې ورلد کپ 2023 کې د پاکستان د ټیم د خرابې کارکردګۍ په وجه باندې بابر اعظم د دریوانو فارمیټسو د کپتانۍ نه ختم کړ شو چې د ورلد کپ نه بعد پاکستان کرکټ بورډ بابر اعظم په دې خبره باندې مجبور کو او بابر اعظم د دریوانو فارمیټسو د کپتانۍ نه استعفا ورکړه نو دوستانو کومنګره بابر اعظم د انکم په حواله سره خبرو کو نو بابر اعظم د یو ټیسټ میچ 12 لک روپۍ اخلي او بابر اعظم د یو ون ډے میچ 9 لک روپۍ اخلي او دین علاوه بابر اعظم د یو ټي 20 میچ 6 لک روپۍ اخلي نو دوستانو کومنګره بابر اعظم په ټیسټ کرکټ کیریئر باندې خبرو کو نو بابر اعظم د اوسه پوری په ټیسټ کرکټ کې 37 میچونه کړي دي چې بابر اعظم په کې 2461 رنزونه جوړ کړي دي او په ون ډے کرکټ کې بابر اعظم 83 میچونه کړي دي چې بری کې بابر اعظم 3985 رنزونه جوړ کړي دي دین علاوه بابر اعظم په ټي 20 کرکټ کې 71 میچونه کړي دي چې بری کې بابر اعظم 2570 رنزونه جوړ کړي دي نو دوستانو دا د بابر اعظم د کرکټ کیریئر او د ژوند په اړه معلومات نو کچرته تاسو را بابر اعظم مینوالي نو دا ویډیو ضروري لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو ملګرو دا زمنګ نه ویډیو ان شاء الله په بل نه ویډیو کې ملاوي ګو د الله پامان